لوی غمیزې سترو بدلونونو ته لار هواروي. د کورونا وبا خوله وار د مخه زموږ د ژوند کولو طرز رابدل کړی. له ټول بندیز نیولې بیا تر ټولنیز واټنه زموږ د ژوند ډېر څه یې بدل کړه. د دې کړکېچ پایلې به تر لنډمهالو بندیزونو وروسته هم احساسېږي، هغه پایلې چې موږ یې نن ورځ یوازې تصور کولی سو. ډېر امکان لري چې موږ به زیات وخت آنلاین تیروو، لږ سفر به کوو، کار او زده کړه به له کوره ترسره کوو. داسې ښکاري چې په راتلونکي کې به زده کوونکي ډېره ازادي لري چې څه مهال زده کړه کوي او څه غواړي زده کړي. ښوونځي به لا په نږدې راتلونکي کې له منځه نه ځي، ځکه د نړۍ یوازې 80% خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري. خو دې کړکېچ وښوله چې په لږ پلان او مهارت سره څه امکان لرلی سي. د ښوونځیو بهر بیا د کورونا وبا کېدای سي داسې یو راتلونکي ته موږ ژر ورسوي چې له روباټونو او ماشینونو به ډېر کار اخیستل کېږي. تر وبا وړاندې ځینو کارپوهانو ویل چې په 2055 کال کې به اوسنۍ نیمایي دندې په اتومات ډول ترسره کېږي، خو دا کار به اوس چټک سي. زموږ لید باید د کار کولو په اړه بدل سي او همدا چې پیسې څرنګه ګټو. ځینې هیوادونه کېدای سي د ګڼ شمېر بېروزګارو لپاره یو عاید وټاکي چې خپلو ټولو اتباعو ته یې ورکوي. دا عاید به هر چا ته د حکومت لخوا ورکول کېږي. دومره پیسې به وي چې هغوی سم ژوند په وکولی سي. بدلون کېدای سي احساساتي او انقلابي وي، خو تر کوویډ-19 وروسته ژوند کې د ډیموکراسۍ او ازادۍ په اړه اندېښنې شته. حکومتونو بیړنۍ لارې چارې خپلې کړي، لکه د کړکېچ په کنټرولولو کې ګډ بندیز. کارپوهان اندېښنه لري چې د خطر په تېرېدو سره به دغسې لارې چارې له منځه ولاړې نه سي. هیوادونه له خپلو اتباعو لا زیات معلومات راغونډوي، ځکه دوی غواړي پوه سي څوک وایرس لري او هغو کسانو ته خبرداری وکړي چې له همدې کس سره په اړیکه کې وو چې د دې وبا د کنټرول لپاره دا چاره مهمه ده.